سهار چې له خوبه راجګېږو باید څه وکړو؟ د دې لپاره چې یوه موفقه ورځ تر شا پرېږدو او په ټوله ورځ کې په نسبي ډول خوشحاله پاتې شو، نو باید څه وکړو؟ ځینې اسانه کارونه دي چې هغه موږ معمولا په خپل ورځني ژوند کې له سترګو غورځولي دي. که یې سر ته ورسوو یا هغه کارونه وکړو، نو د دې تر څنګ چې په خپل ورځني ژوند کې به بریالي یو، بلا خوښي هم را په برخه کوي. لومړی چې کله د خوب راجګ شوئ، بهتره ده چې یو ګیلاس پاکې اوبه وڅښئ. ولې؟ ځکه موږ ټوله شپه خوب کړی ده، فزیکي فعالیت مو نه درلوده، ټاکسینز یا ځینې مضره مواد هغه زموږ په معده او په هاضمي سیستم کې جمع شوي دي. نو موږ د اوبو په څښلو باندې د دې تر څنګ چې دغه ټاکسیک یا دغه زهري مواد د معدې نه لاندې کولمو ته ور انتقالوو، هغه تیزاب چې په ټوله شپه کې په داخل د معدې کې راجمع شوي ول، هغه د اوبو سره هم ګډوډ کوو او په معده کې خورو. نو بهتره ده چې اوبه د اخر وڅښو. بعد د اوبو نه 10 دقیقې 20 دقیقې یا نیم ساعت ورزش کول بهتره ده. که یې نیم ساعت 10 دقیقې هم حتی نشئ کولی، نو بهتره ده چې کله د خوبه راجګ شوئ خپله شخي وباسئ، ځکه موږ ټوله شپه خوب کړی ده او عضلات مو شخ دي او همدا رقم مو مفصلونه بې حرکته ول، نو بهتره ده چې هغه شخي خو حداقل د بدن وباسو. د دې تر څنګ کولی شو موږ که لمر موجود و او وریځ نه وله، د لمر له وړانګو نه ګټه واخلو، ځکه ممکن د تېرې ورځې له ماښامه تاسو په کور کې وئ یا په دفترونو کې یا په داسې یوه سیمه کې چې د لمر له وړانګو په نسبي ډول محرومه وئ، نو تاسو کولی شئ چې د لمر له وړانګو نه استفاده وکړئ. په دې سره زموږ د بدن دغه پوستکی دا غوړېږي او تر څنګ د ویټامین ډي بهترینه منبع هم د لمر وړانګې دي. د دې تر څنګ چې کله مو د لمر له وړانګو استفاده وکړله، کولی شو د خپل د خوښې ځینې اوازونه، مثلا د قرآن شریف تلاوت، ځینې خلک میوزیک اوري، په هر حال د ځینو مختلفو غږونو نه استفاده وکړو که څوک غواړي. البته که نه دا دومره مهمه نه ده، خو تر ټولو مهمه د یوې موضوع لیکل دي. تاسو په خپل ورځني ژوند کې حداقل څه کوئ؟ کوم کار په کوم وخت کې کوئ؟ ټول خو په 1 دقیقه یا په 1 ساعت کې نشئ کولی، نو هغه منیجمنت تاسو په لیکلي ډول درسره وکړئ. او له هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې فرضاً مطالعه وکړئ. خو دا په یاد ولرئ چې کله له خوبه راجګېږئ، نو تاسو یوه نوې ورځ پیل کړې ده. که غلط خبرونه، ځینې زړه بوږنوونکي خبرونه او په داسې یو شیانو د اخبار په ویلو ځان اخته کوئ، نو په هغه ټوله ورځ کې په نسبي ډول په تاسو تاثیر وي. نو د دې لپاره بهتره مطالعه د ځینو موفقو کسانو د بریا راز ځینې کتابونه دي، تاسو هغه ولولئ، ګټه ترېنه واخلئ، ځکه په هغه ورځني ژوند کې ډېره ګټه کوي، لږ هم نه ډېره زیاته ګټه کوي. که تاسو ځینې مخصوص کتابونه یا په انټرنیټ کې مخصوص ویبلاګونه لولئ چې هغه د ژوند د ښېګڼې دپاره دي، د ورځني ژوند د انتظام دپاره دي، نو هغه کولی شئ چې تاسو ترې استفاده وکړئ، مطالعه یې کړئ. او د دې تر څنګ یو هدف باید په ورځ کې وټاکل شي. په دې ورځ کې زما لومړیتوبونه کوم یو دي؟ کوم کار باید اول وکړم، کوم کار باید وروسته وکړم، چا سره باید وغږېږم، چا سره ونه غږېږم. او د دې ټولو تر څنګ ځان سره باید یوه وعده وکړئ په همدې سهار کې چې زه نن د تېرې ورځ په نسبت یو څه مثبت افکار په ځان کې راغونډوم، او که څوک رانه خفه وي یا په نږدې وختو کې مو د زړه خواله سره خراب شوي وي، د هغه سره بېرته ارتباط برقراروم او په مثبتو افکارو او په خوشحاله زړه سهار تاسو بېشکه کولی شئ د خپل کور نه د کار په طرف، د پوهنتون په طرف، د مکتب په طرف ورووځئ. نو که یو ورځ 2 ورځې دا کار امتحان کوي، زه مطمئن یم چې نتیجه به ډېره مثبته وي. مننه.